د هند سندي ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې نوي دهلي په ممبئی ښار کې د افغانستان کنسلګرۍ کې د یو افغان ډیپلوماټ منل کېدو لپاره د اسلامي امارت د غوښتنې څېړلو په حال کې دي. د دې ورځپاڼې د راپور پر بنسټ اکرام الدین کومایل د اسلامي امارت لخوا په ممبئی کې د افغانستان کنسلګرۍ دویم منشي په توګه وړاندیز شوی دی او ښایي د یاد هیواد لخوا ومنل شي. پذیرفتن دیپلمات کشور ما در هند میتواند بالای تعاملات سیاسی کشور ما با جامعه جهانی و روابط ما با دیگر کشورها تأثیر مستقیمی را دارا خواهد داشت. هم مهاله په ممبئی ښار کې د افغانستان کنسلګرۍ اعلان وکړ کنسلي چوپړتیاوې او په هند کې میشتو افغان وګړو ته د پاسپورت د ویشنې بهیر پیل کړی دی او په هند کې میشتو افغان وګړو ته د پاسپورت د ویشنې بهیر پیل کړی دی. په همدې اساس د بهرنیو چارو وزارت د هندوستان هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال کنسلګرۍ ته هدایت کړی چې د پاسپورتونو د ویش پروسه د افغان مهاجرینو، محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په موخه پیل کړي. د وزارت مقام له هدایت سره سم په ممبئی ښار کې افغان جنرال کنسلګرۍ دغه پروسه نن دوشنبه 21 اقرب د 1403 کال پیلوي. یو شمیر سیاسي کارپوهان د کابل او نوي دهلي ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. اینکه دو کشور با یکدیگر نزدیک شوند امیدوار هستیم که تعاملات اقتصادی هم صورت بگیره و به تجار و افرادی که تلاش میکنند به خاطر تحصیل بروند و همچنان مریضی هایی که ما داریم نیاز به خارج رفتن دارند، برای اینا بسیار مهم است که روابط هرچی بهتر شود. تامین روابط دیپلماتیک با هندوستان همیشه به نفع افغانستان است و یک مارکت خوبی هم هندوستان برای میوه خشک و میوه تر افغانستان بوده. بنان بهترین دوست برای ما هندوستان محسوب میشه. اسلامي امارت تر دې دمه د دې هندي رسنۍ راپور په تړاو نظر نه دی څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو هندي پلاوی د اسلامي امارت د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو له واکپال وزیرانو سره په لیدنه کې د کابل او نوي دهلي ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم بللی دی.